السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ربیټ خان. یار دا میسج ضرور واورئ ښه. ډیر ضروري میسج دی یار. او دا قسمه کارونه په خیبر پښتونخوا کې ډیر زیات شوي دي. او راځئ دا میسج را سره واورئ او د مخکو ملګرو سره دا میسج هم شریک کړئ. نو راځئ دا میسج لږ شانتي اورو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم والدین، تاسو خدمت کې ورس دی چې انټيليجنس ادارې هم وایي، پولیس هم وایي، او د پېښور نم رپورټ دا راغلی دی او پی اس آر ایم دا یو موږ ته ایډوایس دی چې ما چونکې حالات ګنده شوي دي او په چا اعتبار نه دی پکار، نو دا کډنیپینګ د ماشومانو د اغوا دا ډېر زیات شروع شوي دي پاکستان کې، سپیشلی په صوبه خیبر پښتونخوا کې. تاسو پلیز موږ پرون ماشومان د کلاس کې فردن ویلي هم دي، تاسو هم دا ایډوایس در کوم چې پلیز د چټای نه بعد ماشومان د کور نه بهر بالکل مه پرېږدئ. مازدیګر که راوځي نو صرف د کور خوا کې د لبې کوي، د اشنا یو که ناشنا کسي دغه نه د خوراک چیز نه لي، چینګم، ټافي، چاکلیټ، برګر وغیرہ بالکل دې نه لي. که څوک ورته د پیسو آفر کوي یا د موبایل آفر کوي خوا ته دې ویله نه ځي، او که څوک ورته وایي چې زما سره په موټر سایکل کښېنه یا ما سره ګاډي کې کښېنه، ما ته دا کور وښیه، ما ته خپل سکول وښیه، ما ته مدرسه، ما ته جومات وښیه، بالکل نه دې هغې سړي خوا ته نه ځي او نه دې په بایک باندې قدر سورېږي او نه دې موټر ته خېږي ورسره. ځان دې کور ته را رسوي، منډه دې کور ته وایي، ور دې بندوي او دا ټریننګ ول هم ورکوي چې اواز دې کوي، چغه دې وایي چې دی بچ کېږي. نو تاسو پلیز، موږ ورته هم سکولز کې ویلي دي، خو تاسو هم پلیز په کور کې خپل ماشومانو دا ټریننګ ورکوئ، ځکه چې حالات انتهایي ګنده دي که نه، او ډېر خراب حالات دي. د هغې نه ښه خبر دا ده چې موږ خپل ځان بچ کړو، خپل ماشومان بچ کړو. جزاکم الله خیر.